شوله یا غټې وریجې چې د ګران هیواد د دودیزو خوړو څخه ګڼل کیږي د کال په بیلابیلو موسمونو او په خاص ډول ژمي کې ډیره د پام وړ وي. دا په ننګرهار ولایت کې د چمن 400 شولې په نوم هوټل دی. یاد هوټل چې د 2 کلونو راهیسې د ننګرهار ولایت په ختیځه برخه کې فعالیت کوي د بیلابیلو خوندورو خوړو ترڅنګ مشهوره 400 شوله هم پلوري. دلته خو موږ اصلا مشهوره په شولې استو 400 شولې باندې او بیا مختلف خوراکونه نور هم لرو. چکن هانډي شو، چکن بوټي، شامي کباب او دارو کباب هم لرو، چپلی کباب، چای، پراټې، څو رنګه مختلف پراټې لرو، کوټه چای ده او آیس کریم ده. حمید الله چې په یاد هوټل کې د شولې د پخولو دنده پر غاړه لري داسې وایي. د تیارو د شپې د خوا نه غوښه ورته تیار جوړ شو، سهار ته موږ ته تیار او اماده وي. هغه بیا راخلو تار کوي، بعد د هغې نه په دیګي کې شوروا برابروو، شوروا نه پس وریجې اچوو، وریجې چې کله ښه دم شو بعد د هغې نه غوښه او غوړي پکې اچوو. د ننګرهار ولایت ډیری اوسیدونکي د یاد هوټل خدمات ستایي او د هیواد د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره یې دا یو ښه اقدام بللی. نن راغلی ما چمن رستورانت ته د شولې خوړلو لپاره چې یو بهترینه ځای ده او دلته ډېر مزیدار او خوندوره شوله دوی برابره کوي. چمن هوټل خو ماشاءالله ډېر ښایسته هوټل او بل دلته موږ ډېر زیات کرکټران پلیران هم راځي دلته او ډېر ښه سرویسز دي او ډېر ښه خوراکونه ورکوي. دلته شوله ده او نور کباب او چپلی کباب ډېر شیان دي دلته. دا چې 400 شولې د پخوا څخه ځانګړی شهرت درلود اوس په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار ښاریانو لپاره یو د مهمو خوراکي توکو څخه ګڼل کیږي. نثار احمد صافی، ننګرهار.